د خوست ولایت د اطلاعاتو او کلتور ریاست د مسؤلینو له لوري څو ورځې وړاندې له 400 تنو زده کوونکو څخه د کانکور ازمایښتي ازموینه اخیستل شوې وه چې پایلې اعلان او لوړو نمرو اخیستونکي زده کوونکي په جایزو ونازول شول. د یاد ریاست مسؤلین وایي د 1405 کال کانکور ازموینې لپاره د لا ښه چمتووالي په موخه یې دغه ازموینه برابره کړې وه. په دې کې تقریبا امتحان کې 400 کسان ګډون کړی وو. دا رقم ازمایښتي کانکورونه دا رقم برنامې د ځوانانو لپاره ډېرې مهمې دي، خاص کر د هغه ځوانانو لپاره سخت نوی کانکور دی ورکوي او دوی لپاره دغه کانکور ډېر مهم دی. بل لور ته زده کوونکي د اطلاعات او کلتور ریاست دغه اقدام ستایي او وایي د کانکور ازموینې سره د لا زیاتې بلدتیا لپاره دا ډول ازموینې ډېرې اړینې دي. څرګنده ازموینې د خوست اطلاعات او کلتور ریاست زموږ د زده کوونکو لپاره برابرې کړي دي او انشاءالله نوره هیله مې هم ده چې د ځوانانو دپاره نوره ښې برنامې جوړې کړي. د کانکور ازموینې موږ ته د خپل ځان پاته هم راته ولګېدله چې انشاءالله په راتلونکي ازموینه کې به د خدای په فضل سره ډېرې زیاتې نمرې اخلو او خپل اهدافو ته به رسیږو. واقعا دغه چې دا رقم د پروګرامونه چې دا د زده کوونکو لپاره ډېر مثبت تمامیدای شي ځکه چې عمومي کانکور چې دا دغه په نوم په وردي سره یو شاګردون څلور خطو کېږي، بیا خصوصا په هلته په صحنه کې چې وي یو څه لږ فشار لري که نه، او بل دا چې ډېری زده کوونکي مثال دې سره بلد نه وي چې څه رقم ته خپله هغه کیلي خنفوري کم. د یادونې وړ ده چې د خوست ولایت د اطلاعات او کلتور ریاست د ځوانانو لپاره په بېلابېله برخه کې زده کړیز پروګرامونه پیل کړي چې لسګونه ځوانان پکې زده کړې کوي.